د ټولو نه اول خو زه ابو سعید ستاسو د عثمان هیل ټي وي چینل ډیره زیاته شکریا ادا کوم. لنډ تنګ وخت کې موږ له مقرره کړله. مشتاق احمد مې نوم دی، د ګړی عثمان هیل سره تعلق لرم. نو شعر دی چې مورې درځمه بس ته نور مې زړه بیخي نه لګي، مورې درځمه بس ته نور مې زړه بیخي نه لګي، ورکې شنوم نوره مې بس مسافري نه لګي. کار له وتې نه شو ټول خلک دا خبره کوي، کار له وتې نه شو ټول خلک دا خبره کوي، شورته چاپې وخی مارکیټ نه اوس دیاړي نه لګي. او د جوازاتو او مکتب پیسونه یو په دوه شو، د جوازاتو او مکتب پیسونه یو په دوه شو، د چا ویزې ختمې شوې چاته نخایي نه لګي. او غزل دی چې مور مې ویلې ښار ته مزه دماکي کېږي، مور مې ویلې ښار ته مزه دماکي کېږي، بچې د خلکو په سرونو اوس نخرې کېږي. مور مې ویلې ښار ته مزه دماکي کېږي، بچې د خلکو په سرونو اوس نخرې کېږي. او هلته د غل ملګري ډېر د روغ ته روغ نه راځي، هلته د غل ملګري ډېر د روغ ته روغ نه راځي، ځکه زمونږ د لاشونو تماشې کېږي. او زه هم په تمه چې باران به پرې د کاڼو کېږي، زه هم په تمه چې باران به پرې د کاڼو کېږي، خو رب رحیم دی بې حسابه فیصلې کېږي. او هغه ماشوم ته جنت ښایي پرې چاودنې کوي، هغه ماشوم ته جنت ښایي پرې چاودنې کوي، هغه پوه نه دی د دوزخ هم څه قصې کېږي. او د 2 مهینو جوړ د نوي ژوند سهار شروع شو، د 2 مهینو جوړ د نوي ژوند سهار شروع شو، نن دی باران چې ساه نیولې ده شیبې کېږي. او زما د قام بچي کومرینو هیڅ خبره نه ده، زما د قام بچي کومرینو هیڅ خبره نه ده، بیا هم صفت ته د بې ننګه معاشرې کېږي. او همیش به نوي ستا کاږه تلو د پنجو په سر، همیش به نوي ستا کاږه تلو د پنجو په سر، بیا په پیرې کې به قصې ستا د نشې کېږي. او د تکبر نشه دې مړاوې شوه څه پوه شوې که نه، د تکبر نشه دې مړاوې شوه څه پوه شوې که نه، تا خو به ویل زما د حسن تماشې کېږي. او چم کې یتیم بچی د لوږې نه بېهوشه پروتو، چم کې یتیم بچی د لوږې نه بېهوشه پروتو، دلته رواج دی بیا په مړو پسې شپې کېږي. او اخیری بند دی پکې ابو سعید وروره چې احمد دلته د ملا صفت هیڅ چا ونه کو، احمده دلته د ملا صفت هیڅ چا ونه کو، دلته صفت بس د ساقي او میخانې کېږي. سلام. په آخره کې خو زما ټولو ملګرو ته دا پیغام دی چې مینه، ورورولي او یووالي دا په ځان کې پیدا کړي، او بغض او کینه اکه زموږ په شاعرانو وروڼو کې نن سبا ډېره سیوا ده، خو دا د زړه نه وباسي او د یو بل قدر وکړي، مینه محبت خور کړي. او نور داسې خاص بس دغه پیغام و زما ټولو مینوالو ته ډالۍ. مننه.